تن په وطن کې خوشحالېږي چې وطن نه وي تن به څه خوشحاله شي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ په دې تمه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د ژوند نه مزې اخلي. څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ ژبې شاعرانو نه نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. هم په دغه سلسله کې راغلي وو چوټا لاهور ته او حسن ګل حسن صاحب را سرناست دی. د ایس نه به یو څو شعرونه هم اورو خبرې به ورسره هم کوو. نو حسن صاحب خپل پروګرام کې ارتار کلی وم او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو. موږ هم پېژنو او ډېر ملګري داسې پېژني خو په دې پاڼه کې یو نیم ملګری د هغوی دپاره خپله لنډه پېژنګلو کوي. ډېره مننه به. جی زه د غازي کوټ اوسېدونکی یم. غازي کوټ زما پیدایشي کلی دی. که خپل یو کلام او مینوالو سره شریک کړو ډېره مننه به. د الله پاک قدرتونه یو واحد او لا شریک او الا الله. یو واحد او لا شریک او الا الله. ته مالک د دې زمین او د سمای. ستانه هیڅ نشته ستانه هیڅ نشته دی پټ په زمین اسمان کې. تانه هیڅ نشته دی پټ زمین اسمان کې. خبردار په پټو زړونو خبردار په پټو زړونو د هر چای. توره شپه په توره ګټه تور کوهي کې. توره شپه په توره ګټه تور کوهي کې. په کشار د تور میږي عالم بالای. امیدونه د دنیا ولا پوره کې. امیدونه د دنیا ولا پوره کړي. ته رحیم کریم رحمان مشکل کشای. اس شوکار د حکمت نه خالی نه دی. اس شوکار د حکمت نه خالی نه دی. او هغه وکړي ربا ته چې پې رضا یې. دریابونه که ځنګل دي که غرونه. دریابونه که ځنګل دي که غرونه. دې کې ته د هر اشیا په حال اګایې. او ستا په رحم هر شا ته رزق رسی. ستا په رحم هر شا ته رزق رسی. رسېدو کې ته په رزق بې پروایې. او حسن ګل وایي جنت په عمل ګران دی. حسن ګل وایي جنت په عمل ګران دی. ستا د رحم امیدوارم کمی بیایې. ګرانو کتونکو تاسو د حسن ګل صاحب کلامونه واورېد. امید د تاسو به ډېر خوندونه مزې اخیستي. نو په دغه یو کلام ونه پرېږدم غواړم چې مینوالو سره یو بل کلام هم شریک کړي. ډېره مننه به. یو کال مې په کلي کې امامتي کوله. امامتي مې کوله نو یو کس اړه خو پېژنې امام له اړه ورکوي فصل کې. یو کس رانه اړه وخوړه چې یو کس رانه اړه وخوړه بله چې ماسخوتن شو مونځو شو ما ته استاد مونږ ته څه ووایه. هغې خو زما د خوی نه خبر و. ما ته په ما باندې څه مه وایه بیا به خفه یې. وی نه مونږ نه خفه کېږو. مې زه غوږ شې نو ودرېدم. مې په دنیا کې څوک توده خوري څوک سړه خوري. په دنیا کې څوک توده خوري څوک سړه خوري. اس ته ګوره طاقتمند دی چې چړه خوري. مالدار سپک ګوري غریب د نظر نه. غریب پاسې وله شپه کې د بستر نه. دې مالدار سره غریب لاسونه خپې دي. دې مالدار سره غریب لاسونه خپې دي. دې په حال یې ګڼي ځان هډو خبر نه. د مالدار کله کلګه بیماري شي. د مالدار کله کلګه بیماري شي را چلیږي مخلوق ولا بهر نه. او که مالدار انصاف غریب سره کولی. که مالدار انصاف غریب سره کولی آخ پر یاد به ولې تلو د زړه د سر نه. او حسن ګله دون په سپکو باندې سپک وي. حسن ګله دون په سپکو باندې سپک وي. عزتمند به دې اوچت ګڼي د غر نه. راشه وګوره په زړه زما پولې دي.
زه پې لګم د اشنا سترګې ګولۍ دي ټوله شپه مې هسې تېره شي په غم کې ټوله شپه مې هسې تېره شي په غم کې په بدن زما غمونه ټول ډلی دي هېڅ انصاف په یار کې نشته دی چې راشي هېڅ انصاف په یار کې نشته دی چې راشي ورپسې مې فریاد د خولې جلی دي او حسن ګل وایي هر څه مې اوبو یوړو حسن ګل وایي هر څه مې اوبو یوړو شنه فصلونه مې وهلي نن ګلی دي زما غوږو وروڼو زما د لارې په غاړه یو کچه دیوالو چې هغه ته زما د ډېرې مودې دا سودا وه چې دیواله پخوم به دی که خیر وي ما به کال په کال چا سره په سیزن کې د کیورې په شپږو زره خبره وکړه چې موټي به مې ډک شي او کار به پې وشي خو هغه پیسې به زما نه د کور په اخوا دیخوا او یا په بیمارو ولګېدې دیوال به په ځای پاتې شو او خلکو به ترېنه د اوداسه دپاره لوټې نړولې اخر یو ورځ ورته ودرېدم او یو څو خبرې مې ورسره وکړې دیوالونه خبرې نه کوي خو موږ سره یې کړي دي او هغه به هم جواب راکاو زما دیوال او خبرې زما خبره په غازي کوټ کې زه غریب یم بې ماله یو ځل به نه وي شي دیواله دا ورته زه خبره کوم په غازي کوټ کې زه غریب یم بې ماله یو ځل به نه وي شي دیواله یو ځل به نه وي شي که خیر وي د ناچارۍ دا وخت به تیر وي بیا به دولت را سره ډیر وي اخر به جکم ستا په سر باندې کوداله اخر به جکم ستا په سر باندې کوداله یو ځل به نه وي شي دیواله دیوال وی د دیوال جواب یوه زما خبره واوره په ما امبار دې کړله خوره زما نه ته ګرځې بې غوره که الله خیر که دا ځل نه وړمه د کاله که الله خیر که دا ځل نه وړمه د کاله یو ځل به نه وي شي دیواله زما جواب دیواله نه وي به یو ځل شي دیواله نه وي به یو ځل شي پوخ به دې وخت کې پسې چل شي زما د لاسه به هم دل شي دیواله نه وي به یو ځل شي پوخ به دې وخت کې پسې چل شي او زما د لاسه به هم دل شي دیواله وینې زما کور د غربت جاله دیواله وینې زما کور د غربت جاله یو ځل به نه وي شي دیواله د دیوال جواب د ده موده دې وشوه موده مې وشوه په دې حال یمه موده مې وشوه په دې حال یمه زخمی زخمی ګډ جنجال یمه نوې کېدو ته اوس دیوال یمه موده مې وشوه په دې حال یمه زخمی زخمی ګډ په جنجال یمه نوې کېدو ته اوس دیوال یمه زما دپاره پیسې پور د چا نه واخله زما دپاره پیسې پور د چا نه واخله یو ځل به نه وي شي دیواله زما جواب دا درته وایم یو غم نه دی ځکه سمې مې تا ته سم نه دی چې مې راخیستې خپل قلم نه دی حسن ګل وایي اوس به غم کومه تاله حسن ګل وایي اوس به غم کومه تاله یو ځل به نه وي شي دیواله ګرانو کتونکو تاسو د حسن ګل حسن صاحب شعرونه واورئ امید تاسو به ترې ډېر خوندونه مزې اخیستي نو ستاسو ډېره مننه کوم چې موږ له ټایم راکړو خپل پروګرام ختموم به زمین باندې روال صاحب له مایک ورکوم چې په خپل شعر باندې پروګرام راغونډ کړي ډېره مننه موږ خو حسن ګل ماما سره رالو هغه ښکلی پروګرام وکړو او د دوی هم ډېره شکریه ادا کوو چې موږ له یې وخت راکړو زه به دا خپل پروګرام د بل چا په دې شعر بیا راجمع کړو نور ورته څه مه وایه خو دومره ورته ووایه نور ورته څه مه وایه خو دومره ورته ووایه
تاسو چې هېر کړی دی هغه درته سلام کوي. خوږو اورېدونکو که زموږ نه پروګرام کې څه غلطي شوي بخښنه غواړو او تر بل پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.